بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن هم راځو CSS ته. د CSS نه هم څه ناڅه ځان خبرو. HTML ته د CSS په واسطه باندې سټایل ورکوو. خپله CSS له څه څخه اخیستل شوې ده؟ CSS له کاسکیډینګ سټایل شیټ څخه اخیستل شوې ده چې معنی افشار ده، یعنی لکه د اوبه تویدل. او همچنان مونږ کولی شو چې HTML ته د CSS په واسطه باندې ډیزاین ورکو. کله چې مونږ HTML ته د CSS په واسطه باندې ډیزاین ورکوو نو هغه مونږ ته ډسپلی کیږي په سکرین باندې، په ورقه باندې او همچنان په میډیا باندې چې په کوم شکل باندې مونږ ته وښودلی شي. معمولا مونږ په دریو لارو کولی شو چې د CSS کوډینګ HTML ته اډ کړو. یو چې دا انلاین ده چې کوم ټاګ کله چې مونږ لیکلی وي په همغه ټاګ کې د CSS سټایل ورسره لیکو، د CSS کوډینګ ورسره لیکو. او همچنان انټرنل ده، اکسټرنل ده چې په ټولو به اوس مونږه پریکټیکل کار کوو. نو CSS خپله یو شعار هم لري په نوم دی Save a lot of work with CSS، یعنی د CSS په واسطه په خپل کار کې کاهش راولی، کم یې کړی. نو راځو ملګرو پریکټیکل کار ته. مونږ دلته یو فولډر کریټ کړی ده په نوم دی پروجیکټ. دې ته راځو چې معمولا په دې کې مونږ 3 دانې عکسونه لرو. یو عکس دا ده، یو دا ده او یو دا ده. او دا یو چې ده د HTML فایل ده چې پسوند HTML ده. زما دلته ډیفالت براوزر چې ده بریو ده. نو ملګرو راځو دا اوپن کوو. همدا کوډینګ هم پکې کړی ده، فقط یو د یو ټاګ پکې لرو. دا لایف اوپن کوو. ملګرو ګورئ موږ ته به په دې شکل باندې ښکاره کیږي او زموږ آیکن په دې شکل ده. لومړی موږ راځو چې آیکن تاسو ته دروښیو چې څنګه کولی شو زموږ د پروجیکټ آیکن چینج کړو. را به شئ هیډ ته. د هیډ په سیکشن کې به تاسو یو ټاګ ولیکئ په نوم دی لینک. ټاګ دی لینک چې اټریبیوټ لري په نوم دی ریلیشنشیپ، REL، یعنی ریلیشنشیپ، رابطه. رابطه چیه ده؟ آیکن ده. او همچنان href لري. href خو مخکې ویلی و د اټریبیوټ چې یعنی هایپر لینک ریفرنس، د لینک نه بالاتره مراجعه کول. اوس چې چېرته ستاسو عکس ده هغې عکس ته به تاسو مراجعه وکوئ. زمونږ عکس په همدې فولډر کې ده په نوم دی af.png. همدا عکس ورته اډ کوو. وګورئ ملګرو مونږ دلته لیکو چې af.png دا پسوند ده. دا چې کله مونږ سیف کو او همچنان دا ټاګ کلوز کو، دا سنگل ټاګ ده ملګرو، پیر نه ده، جوړی نه ده. دا به سیف کوي. کله مو چې سیف کو ملګرو تاسو به راشئ او وګورئ چې زمونږ آیکن څنګه شوی ده، چینج شوی ده. زمونږ آیکن په دې شکل باندې چینج شو. اوس غواړو چې همدا آیکن یو ځل بیا هم چینج کړو. مثلا جایف عکس زه ورته انتخابومه. همدا لینک ادرس به تغییر کړو. ورته به ولیکو چې love.gif. وګورئ ملګرو موږ ته به اتومات په دې شکل باندې وښودلی شي. نو ملګرو دا د آیکن ایښودل و. کله مو چې دا زده کړل اوس راځو ملګرو انلاین سټایل ته، د CSS انلاین سټایل ته. نو انلاین سټایل هم چې ورکولو په سټارټ ټاګ کې به ورکړه فاصله. لومړی اټریبیوټ به په نوم د سټایل ولیکئ چې دا خپله CSS ته اشاره کوي. په ډبل کوډیشن کې به تاسو خپله ولیو ورته ولیکئ. زه مثلا دې ته کالر ورکوم. کالر 2 نقطې سر په سر او کالر یې همچنان ورکوم ریډ. دا به موږ ته سور کالر واخلي. سیمی کالن به ورکو. وروسته له هغې نه بکګراوند کالر هم ورکړو. بکګراوند داش کالر به مونږ ورکو کوم رقم؟ اکوایف. مونږ ته به اکوایف کالر واخلي. دوستانو دا انلاین سټایل ده. د CSS په واسطه باندې چې تاسو کله غواړئ انلاین سټایل ورکړئ په دې شکل ورکول کېږي. په خپله ټاګ کې به لیکئ. لکه مثلا زه یو بل ټاګ لیکم په نوم د پی. ټاګ د پی چې جوړی ده په دې کې زه لیکمه وردک ټکنالوژي. وردک ټکنالوژي. او همچنان دې ته زه سټایل ورکوم په سټارټ ټاګ کې
اټریبیوټ په نوم د سټایل مساوي کیږي. دې ته زه اول بیکګراوند کلر ورکوم. بیکګراوند داش کلر کوم رنګ ورکو؟ بلو ورکو. او خپل کلر ورکو ټیکسټ ته وایټ. وګوره څومره اسانه ده. HTML CSS بیخي اسانه ده ځکه چې ټوله فقط انګلیش لیکل دي. وروسته هغې نه به سیمیکالن ورکړئ او همچنان فونټ سایز به ورکړئ چې هر څومره غواړئ هغه به تاسو ته لوی شي. ملګرو زه به دا تاسو ته لږ دې طرف ته کړم چې معلوم شي. فونټ سایز داش سایز. مونږ ویلي وو چې په CSS کې مو چې کله دوې کلمې سره ترکیب کولی حتما او ضرورن به د داش په واسطه باندې سره ترکیب کوئ. دې ته مونږ سایز ورکوو 50 پکسله. مونږ ته به 50 پکسله سایز واخلي. کولی شئ چې دا په فیصدۍ باندې هم تعیین کړئ. 50%. وګورئ څومره کوچنی شو. دا غواړو مونږ ورکړو 500%. 550% به مونږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي. نو ملګرو دا په HTML کې د CSS انلاین سټایل و. اوس راځو ملګرو په HTML کې د CSS انټرنل سټایل ورکوو. راځو دغه سټایل د دې نه پاکوو. د همدې مثال نه بیا هم استفاده کوو. دا مکمل پاکوو. مونږ دا دوه ټاګونه لرو. اوس راځو ملګرو انټرنل CSS پکې استفاده کوو. کله چې انټرنل CSS پکې استفاده کولو تاسو به ټاګ د سټایل په داخل د هډ کې ولیکئ. په داخل د ټاګ د هډ کې دلته به تاسو ټاګ د سټایل ولیکئ او همچنان دا ټاګ چې دا جوړی ده. اوس تاسو کولی شئ چې هغې ټاګونو ته اشاره وکوئ. څرنګه؟ لکه وبلیکئ چې مونږ یو ټاګ لرو په نوم د اچیاو. دلته ولیکئ چې یو اچیاو ټاګ لرو او وروسته له دې نه به تاسو څه ورکوئ؟ براکټ به ورکوئ. کله چې براکټ یا پرانټیس ورکړلو وروسته له هغې نه به په دې کې تاسو خپله پراپرټي او ولیو لیکئ. مثلا اوس هماغه کالر زه دې ته ورکوم. کالر زه ورکوم دې ته څرنګه؟ ریډ. وګورئ ملګرو مونږ ته ریډ کالر واخیستو. سایز زه ورکوم. ورته لیکم چې فونټ سایز داش سایز زه ورکوم 90 پکسله. وګوره مونږ ته 90 پکسله کالر واخیستلو. غواړم بیکګراوند کالر ورکړم. بیکګراوند داش کالر د RGBA په واسطه باندې ورکوم. RGBA په قوس کې نیسو او همچنان ولی ورته تعینوو. لومړی ولی ورته تعینوم 255 کاما 150 159 کاما 200 کاما او ورته وایم چې دا باید مونږ ته 100% وښودلی شي. یو سوري ملګرو دا بیکګراوند مونږ غلط کړی ده. بیکګراوند داش کالر اوس صحیح شو. وګورئ ملګرو مونږ ته یې کالر واخیستلو. نو کولی شئ چې په دې شکل باندې هم دې ته کالر ورکړئ. اوس زه غواړم چې د خپله باډي ته مونږ کالر ورکوو. دا کالر زه چینج کوم. مثلا دا زه کوم 120 چې په دې شکل باندې مونږ ته وښودلی شي او فیصدي یې همچنان کموم. 0.5 یې کوم. 0.5 0.1 شو 0.5 په دې شکل به مونږ ته وښودلی شي. ملګرو زه اوس غواړم چې خپله باډۍ ته سټایل ورکړم. بیکګراوند ته کالر ورکړم. دلته به تاسو په ساده شکل به ولیکئ فقط ټاګ د باډي. وروسته له هغې نه به تاسو براکټ ورکړئ. کله مو چې براکټ ورکړلو او د هغې نه وروسته به بیکګراوند کالر ورکوئ. هر څه چې ورکوئ ورې کړئ. زه پکې بیکګراوند کالر ورکوم. بیکګراوند داش کالر کوم شکل باندې ورکوو؟ د RGBA په واسطه باندې ورکوو. RGBA
ا 200 کاما سل کاما 260 210 کاما او همچنان 0.1 چې په دې شکل به موږ ته کالر وښیي او که غواړئ چې زیات یې کړئ 0.9 به کړئ تاسو ته په دې شکل باندې وښودلی شي ملګرو اوس که چېرته موږ یو بل ټګ هم ولرو په نوم د اچیاو هغه به موږ ته همدغه اندازه اخلي وګورئ زه دلته یو بل ټګ جوړوم په نوم د اچیاو ټګ لرو په نوم د اچیاو په دې کې زه لیکم افغان وګورئ دا به موږ ته هماغه شکل او ډیزاین واخلي که څومره اچیاو ټګونه تاسو ورکړئ نو دا به تاسو ته هماغه شکل او ډیزاین اخلي نو د دې لپاره موږ په HTML کې ایډی لرو لکه لومړی ټګ ته زه ورکوم ایډی تاسو ایډی هم زده کړئ ایډی چې دا یونیک ده یعنی د یوه ټګ لپاره استفاده کیږي لکه مثلا د یو شخص ایډی چې په کانکور کې ده ایډی د دې مساوي کوم په نوم د څه نوم ورکوئ اولي عدد به نه ورکوئ مثلا زه ورکوم په نوم د ا هر څه چې ورکوئ ورکولی شي دلته به هم تاسو ورته ولیکئ چې هغه ټګ یعنی د اچیاو ټګ که ورته ولیکئ او که ورته ونه لیکئ فرق نه کوي د اچیاو ټګ چې ایډي یې ده ایډي ته هم چې کله اشاره کوله د زینې په واسطه باندې به کوئ یا د هش په واسطه باندې دې ته هش وایي هغه اچیا ټګ چې ایډي یې د ا په نامه ده موږ ته دغه ډیزاین واخلي وګورئ موږ ته به دا ډیزاین واخلي او کولی شي چې همداسې هم ولیکئ تنه فقط به ورته ولیکئ چې هغه ایډي چې نوم یې ا ده موږ ته دا ډیزاین واخلي تاسو ته به دا ډیزاین واخلي که غواړئ ملګرو چې د څو ټګونو لپاره یو رقم ته سټایل کالر او سایز استفاده کړئ نو بیا به د کلاس نه استفاده کوئ مثلا دلته موږ لرو وردک تکنالوژي د دې نه زه کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وی 15 دانې کاپي مې واخیستلې موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي اوس زه غواړم چې موږ ته لومړی درېیمه او پنځمه په یو رقم ته ډیزاین باندې وښودلی شي نو دې ته به تاسو کلاس ورکړئ کلاس هم چې ورکولو خپله اټریبیوټ د کلاس به ولیکئ کلاس مساوي به کړئ کله هم چې کلاس ورکولو د هغه ټولو کلاسونو نوم به یو شی ولیکئ مثلا دلته زه لیکم بي همدا به په دوهم کې هم ولیکئ کلاس په نوم د بي په نوم د بي دا د دې ټولو نمونه چې یو شانته شول دا ټول بیا یو رقم ته ډیزاین اخلي دې ته هم زه لیکم کلاس په نوم د بي ساري ملګرو دغه ډیزاین به موږ آخرې ته ورکو کلاس په نوم دی بي equal to بي دوستانو اوس موږ غواړو دو ته ډیزاین ورکړو تاسو به دې ته وګورئ لومړی به ډیزاین واخلي او دریم او پنځم به ډیزاین موږ ته واخلي راځو په ټګ د سټایل کې او دلته هم مهمه نه ده که تاسو لومړی ولیکئ که دلته ولیکئ په دې سیکشن کې ولیکئ او که په دې سیکشن کې ولیکئ فرق نه کوي خو مهمه دا ده چې د دغه براکټونو په داخل کې ونه لیکئ د دې نه به خارج لیکئ ورته لیکو چې موږ یو کلاس لرلو دوستانو موږ آیډي ته چې اشاره کوله علامه د زینې هم لیکله یا د هش علامه هم لیکله خو چې کله مو کلاس ته اشاره کوله علامه به د ډاټ لیکئ یا نقطه دا کلاس ته اشاره کوي نو چې کله مو کلاس ته اشاره کوله نقطه به ولیکئ وروسته له هغې نه به د کلاس نوم ولیکئ د کلاس نوم موږ چې لیکلی و بي او وروسته له هغې نه به براکټ ورکوئ په دې کې به تاسو معمولا ډیزاین ورته ورکوئ اوس زه دې ته ډیزاین ورکوم چې موږ ته د لومړی کالر واخلي کالر دې موږ ته واخلي وایټ سپین کالر دې واخلي موږ ته وګورئ ملګرو لومړی دریم او پنځم به موږ ته کالر واخلي کولی شئ سایز ورکړئ فونټ داش سایز equal to 80 پکسله موږ ته به 80 پکسله سایز واخلي ملګرو نو ملګرو دا په HTML کې د CSS په واسطه باندې انټرنل سټایل چې په دې شکل باندې ورکول کیږي نو راځو کله مو چې دا زده کړل دا کلیر کوو اوس راځو ایکسټرنل سټایل ورکوو دا همچنان کلیر کوو ایډي همچنان کلیر کوو موږ ته به همدا شی پاتې شي کله مو چې په HTML کې
ایکسټرنل سټایل ورکولو د سی اس اس په واسطه باندې نو تاسو مجبور یاست چې یو جدا فایل جوړ کړئ. مونږ راځو په همدې سیکشن کې یو جدا فایل جوړوو، نیو او همچنان فایل. زه دې ته نوم ورکوم اتل. خو پاسوند ډېر مهم ده. پاسوند یې باید حتما او ضرورا د سی اس اس چې ده خپله سی اس اس وي. سی اس اس وګورئ ملګرو، مونږ ته تکمیل شو. د سی اس اس پاسوند یې واخیستلو. اوس به ملګرو راځو په دې کې به مونږ څه کوو؟ په دې کې به مونږ او تاسو کوډینګ کوو. را به شو همدا فایل چې دلته ده مونږ به اوپن کړو. دا ده اتل ډاټ سی اس اس. کله مو چې اوپن کړلو په دې کې به مونږ اوس لومړی چې څه کوو نو څه کوډینګ به وکوو چې د هغه څه یې بیا وصل کړو چې مونږ ته وښودلی شي. لومړی به په دې کې بیکګراونډ کلر ورکړو، یعنې یو ټاګ لرو په نوم د باډي چې همدې ته باید مونږ بیکګراونډ کلر ورکړو. مثلا زه دې ته بیکګراونډ کلر ورکوم، داش کلر ورکوم کوم رنګ؟ اورنج. اوس به ملګرو کله چې مونږ دا بیکګراونډ کلر ورکړو اوس به د دې فایل او د دې فایل ترمنځ رابطه سره ټینګه کړو. کله مو چې رابطه ټینګوله څنګه کولی شو چې رابطه ټینګه کړو؟ را به شئ د ایچ ټي ام ایل فایل ته او هیډ ته به راشئ. په هیډ کې به یو ټاګ ولیکئ په نوم د لینک. دا هم فرق نه کوي چې په هر سیکشن کې لیکئ، خو په داخل د ټاګ د هیډ کې به لیکئ. مثلا زه آخر کې لیکم یا اول کې. په دې کې به ټاګ د لینک ولیکئ او ریلیشنشیپ به ورکړئ. ریلیشنشیپ یې چې ده څه ده؟ ریلیشنشیپ اوس موږ د سی اس اس سره جوړوو. نو تاسو به ولیکئ چې ریلیشنشیپ یې چې ده سټایل شیټ ده. شیټ سټایل شیټ ده. او همچنان اچریف یعنې د هغې موقعیت د هغې ساحه به ورته وښیئ، د هغې ادرس به ورکړئ. اچریف هایپرلینک ریفرنس. مونږ به اوس وګورو چې کله هم دلته لینک ورکړو چې کله هغه ورسره کونیکټ شي نو زمونږ بیکګراونډ به اتومات څنګه شي؟ چینج شي. تاسو به ولیکئ چې دې نه زه لږ فاصله ورکوم چې تاسو ته ښه معلوم شي. مونږ اوس په دې کې ادرس ورکوو د همدغه د سی اس اس د لینک. د سی اس اس لینک چې ده معمولا د همدې فایل سره یو ځای ده، په همدې سیکشن کې ده. فقط د سی اس اس نوم به ورته ولیکئ چې اتل ډاټ سی اس اس. دلته به ورته ولیکئ اتل ډاټ سی اس اس. وګورئ ملګرو بند او سټایل موږ ته چینج شو. نو تاسو په دې باندې وتوانېدلی چې ستاسو ایکسټرنل فایل د سی اس اس د ایچ ټي ام ایل سره کنیکټ شو. اوس چې هر څه ډیزاین په هغې کې وکوئ کولی شئ دلته تغیرات وګورئ. زه راځم اچ یو ته چې دغه دواړه ټګونه اچ یو دي، دې ته زه کالر چینجوم. دې فایل ته به راشئ، ټګ به ولیکئ په نوم د اچ یو او همچنان براکټ به ورکړئ. په دې کې به کالر ولیکئ چې موږ ته کالر باید واخلي وایټ. تاسو ته به وایټ کالر واخلي. پرفیکټ یا اوس به ولیکئ چې موږ ته ټکسټ الاین باید په سنټر کې وښیي. ورته ولیکئ چې ټکسټ داش الاین ایکوال ټو یا دوې نقطې سر په سر په سنټر کې. پرفیکټ یې صحیح شو ملګرو. نو دا چې و په ایچ ټي ام ایل کې د سی اس اس ایکسټرنل کنیکټیویټي وه. ملګرو دغه چې ده دا ډېره مهمه ده. دا ولې مهمه ده؟ اوس د اچ یو د ټاګ ټکسټ ته موږ ډیزاین ورکوو. مثلا اوس موږ غواړو چې د دې ټکسټ ډیزاین چینج کړو د سی اس اس په واسطه باندې. ورته ولیکئ چې فونټ داش فیملی دوې نقطې سر په سر. دلته به تاسو چې کوم ډیزاین غواړئ د هغې ډیزاین نوم به ولیکئ. مثلا زه هماغه پخوانی ډیزاین دلته ورکوم. مثلا انګري بلو. انګري بلو زمونږه ټکسټ ډیزاین به په دې شکل باندې شي.
مونږ خو مخکې تاسو ته ښودلي وو چې څنګه کولی شو دا د ټکسټ دغه نومونه زده کړو. په بله طریقه به زه نن تاسو ته وښیم. را به شه مایکروسافت افیس ته، په هغې کې به د ورډ پکیج را اوپن کړئ او همچنان په دې کې به یوه ساده سمپل صفحه راوازه کړئ. دلته به تاسو وګورئ نومونه دي، دا ټول نومونه دي. هر نوم چې غواړئ دلته به تاسو وګورئ، هغلته به ورکړئ. اوس زه مثال آریال ورکوم. موږ ته به دا ټکسټ په شکل د آریال شي. آریال وګورئ ملګرو، آریال شوله. که چېرته آریال پاک کړو ډیفالټ پې دا شکل وي. ملګرو دا د سی اس اس سټایل ورکول و، په دریو طریقو باندې کیږي. بغیر له دې نه په هیڅ صورت کې په نورو ډیزاینونو باندې نه کیږي. همدا درې شکلونه لري. لومړی انلاین ده، دوهم انټرنل ده او ایکسټرنل ده. ایکسټرنل چې دا ډیر مهم ده دوستانو. که مو چېرته زده شوی نه وي هیڅ تشویش مه کوئ. دا د خاص تاسو تشویق لپاره مونږ وویلې چې تاسو وپوهیږئ چې سی اس اس ډیر اسانه او ډیر خوندور ده او ډیر دلچسپه ده. نو د سی اس اس درسونه زمونږ وروسته شروع کیږي. فقط تاسو به په دې درس کې ایډی زده کړئ چې ایډی همچنان زمونږ راتلونکی درس ده. کلاس به پکې زده کړئ او د سی اس اس دا درې نوع کنیکټیویټیګانې به زده کړئ او همچنان د ایکن ورکول به زده کړئ. ملګرو دوستانو علام و مل